سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټوله ته روغ جوړ او د عافیت په جامې مو پر تن ملګرو. ډېر خوشحاله یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ باید په خپل موبایل کې کوم ډول واتساپ استعمال کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته ملګرو، په انټرنیټ کې بېشمېره واتساپونه موجود دي، لکه واتساپ FM، واتساپ پینګ، واتساپ GB، واتساپ بزنس او عادي واتساپ. دې ته ورته نور یو څو واتساپونه موجود دي. زه به تاسو در وښیم چې دې کې موږ باید کوم واتساپ استعمال کوو او کوم استعمال نه کړو. ملګرو ویډیو به ډېر نه اوږدوم، ویډیو ډېر ته شارټ کوم. ملګرو پلی سټور یا هم پروژګاه تاسې به ټول پېژنئ، په هر موبایل کې موجود ده. هر ټچ موبایل چې وي په هغې کې پلی سټور یا هم پروژګاه موجوده وي. نو که چېرې تاسو هلته خیال وکړئ چې هلته سرچ وکړئ په پلی سټور کې واتساپ، نو دوه ډوله واتساپ تاسو ته راوړي، یا هم واتساپ بزنس درته راوړي، بل هم عادي واتساپ درته راوړي. دا څنګه ملګرو موږ ته فقط دغه دوه واتساپ په پلی سټور کې راوړي. ملګرو د پلی سټور دا قانون دا پلی سټور هر اپلیکیشن پبلش کېږي، هغه اپلیکیشن لومړی چې کتل کېږي چې دا اپلیکیشن سیکیورټي محفوظ ده او که نه. سیکیورټي یعنې څه شی؟ سیکیورټي یعنې امنیت. کله چې هم تاسې یو اپلیکیشن پلی سټور ته پبلش کوئ، هغه مکمل پلی سټور چک کوي چې د اپلیکیشن سیکیورټي څنګه ده، محفوظ ده او که نه. که چېرې دا پلی سټور څخه دا اپلیکیشن څوک را ډاونلوډ کړي، هغه نفر ته تاوان رسي او که ګټه رسي. نو بنا پر دې که چېرې تاسې هم په پلی سټور کې سرچ وکړئ، نو دوه ډوله واتساپ درته مخته راځي، یو هم واتساپ بزنس، بل هم عادي واتساپ. نو دې څخه معلومیږي چې موږ باید واتساپ بزنس او دا بل عادي واتساپ استعمال کوو. نو کوم واتساپونه چې په ګوګل څخه تاسو را ډاونلوډ کوئ، لکه واتساپ پینګ سو، واتساپ GB سو، واتساپ FM سو، او دې ته ورته یو څو دانې نور هم زیات واتساپونه موجود دي چې په پلی سټور کې شته ده. نو که چېرې هغه موږ را ډاونلوډ کړو، استفاده ورڅخه وکړو په ورځني ژوند کې، نو زموږ عکسونه، ډاکومنټ، ویډیو، فایلونه، دا هر شی ملګرو په خطر کې 100% درته وایم. ځکه د واتساپ FM، واتساپ GB، واتساپ پینګ دا ما او تا غوندې نفر جوړ کړی ده، دې ته سیکیورټي نه ده محفوظه. نو که چېرې زما منئ، همدا 100% رښتینې خبره ده، تاسو یوازې عادي واتساپ او بل هم بزنس استعمال کوي، ځکه چې ملګرو د سیکیورټي محفوظه ده. که چېرې دا تاسو استعمال کوئ، نو انشاءالله ملګرو ستاسو ته 100% وایم هېڅ تاوان به درته ونه رسېږي. او یو بله خبره ملګرو د یادونې وړ ده، کوم اپلیکیشن چې تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کوئ، نو د هغې ذمهواري زه درته کوم چې هغه 100% محفوظ اپلیکیشن ده او د هغې استعمال به تاسو ته انشاءالله هېڅ تاوان ونه رسوي. نو که چېرې مو هم دغه ویډیو څخه یو څه شی زده کړی وي، نو ویډیو همداوس درسره لایک کړئ او مخته له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، او زموږ چینل پیج درسره فالو کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل څخه تاسو اپلوډ کوم، په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسېږئ.